مونږ اوریدونکو نن هم په یوه مهمه موضوع باندې در سره خبرې کوو، لکه څرنګه چې تاسو هم پوهیږئ چې موږ او تاسو وایو چې اسلام د سولې دین دی، د امن دین دی، د ورورګلوۍ دین دی، د خوشحالۍ دین دی، د امن دین دی. خو دلته ظاهرا موږ چې ګورو مسلمانان ستونزو کې دي، مشکلاتو کې دي، خفګانونو کې دي. چېرته چې اسلامي هیوادونه دي غم دی، او چېرته چې اسلامي هیوادونه دي جنګ دی، او چېرته چې اسلامي هیوادونه دي امن نشته، خلک په ستونزو کې دي. ولې څه علت دی او څه خبره ده؟ آیا اسلام د سولې دین نه دی، او که هغه ډول چې اسلام دی په مغه ډول موږ تعبیر کړی نه دی؟ خبره دا شو چې اسلام د سولې دین دی، خو ولې مسلمانان په ستونزو کې دي؟ په همدې موضوع در سره نن خبرې کوو. خبرونه درته زه نور غفور ظهیر وړاندې کوم، او د موضوع په اړه را سره د اسلامي علومو ماستر مسلم صاحب غږېدلی دی. مسلم صاحب تاسو ته ښه راغلاست وایو، په خیر راشئ. اول د هر څه نه مخکې تاسو له تاسو طریقه ټولو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خوښ او خوشحاله یم چې ستاسو له طریقه خپلې خبرې له درنو اوریدونکو سره شریکوم. مسلم صاحب لکه څرنګه چې وړاندې به په مقدمه کې هم یادونه وکړه چې د اسلام د سولې دین دی، د امن دین دی، خو مسلمانان په غمونو کې دي. مسلم صاحب مسلمانان په ستونزو کې دي، مسلمانان په مشکلاتو کې دي. ولې څه علت دی؟ نحمده وحمدا مصليا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى وتبارك ان دين عند الله الاسلام صدق الله العظيم. او ډیره ښکلې پوښتنه ده، د واخ او د خلاتو مطابق پوښتنه ده. که موږ چېرته د اسلام هغه صدور ته فکر وکړو چې کوم وخت کې اسلام ظهور وکړلو، په هغې وخت کې ډېر په ټوله نړۍ کې ډېر بد حالات و، ډېر جهالت حاکم و. کله چې د اسلام مبارک دین دنیا ته راغللو، دغه آیتونو نه پیل وشو چې اقرا باسم ربک الذي خلق. نو دا هغه آیتونه و چې په نړۍ کې یو د امن د سولې پیغام سره خور شو. اوسنۍ حالاتو او د مخکنیو حالاتو توفیر هم په دې کې ده چې نن په مسلمانانو کې بد حالات دي، لیکن په هغې وخت کې د اسلام نه مخکې چې کوم دینونه و، مختلف دینونه و، مختلف مذاهب و، مختلف رهبانیتونه و، په هغې کې ډېر جهالت و. خو لیکن اوس په مسلمانانو بد حالات ده، توفیر هم دغه ده. لیکن اسلام هغه دین ده چې هغه تورتم، هغه جهالت چې په کلونو په پیړیو بدی وي، او حتی جهالت دومره حاکم شو چې خلکو به خپل ژوندۍ نونې ښیښولې. د زنانا نوم په کور کې دا یو غیب ګرځېدلی و، خلکو دا بده ګڼله چې زما په کور کې د زنانه وي. خو لیکن همدغه اسلام و چې د زنانه ته یې د مور حقوق ورکړل، زنانه ته یې د خور حقوق ورکړل، زنانه ته یې د لور حقوق ورکړل، حتی زنانه ته یې د خپلو ودونو د خپلو ښځو حقوق ورکړل. دا هغه اسلام ده چې اولا صدوري په امن سره وشو، په صلح سره وشو. مونږ اوس هم وایو، علما اوس هم په دې نظر دي، مسلمانان اوس هم په دې نظر دي چې اسلام د سولې او د اعتدال او د عدل دین ده. خو لیکن ستونزه په اسلامي او مسلمانانو هیوادونو حاکمانو کې ده چې دوی یوازینۍ لویه ستونزه ده چې دوی تر اوسه پورې اسلامي سیاست په مخه نه ده بوله، او دویم دا چې د خپل ولس دپاره څنګه چې مناسب ده چې دوی اسلامي حاکمیت کړه او هغه حاکمیت نه ده کړه. او دریمه ستونزه په حاکمانو کې همدغه ده چې دوی د کفر د قوت نه، د کفر د استبداد نه هغه دوی متاثره شوي دي. نو دې وجه نه په مسلمانانو باندې ظلمونه خپله مسلمانان هیوادونه کوي. که د سوریه کې وګورو، که په لیبیا کې وګورو، که په عراق کې وګورو، که په افغانستان کې وګورو، همداسې دغه اوسني حالات کې که د ایران اسلامي جمهوریت وګورو چې څومره د فشارونو لاندې ده، او ترکیه وګورو څومره د فشارونو لاندې، حتی قطر هیواد چې دوبۍ متحده عربي اماراتو دوی سره پریکون اعلان کو، سعودي عربو سره پریکون اعلان کو، د امریکې په اشاراتو، د امریکې په خبرو باندې. نو یوازینۍ دغه درې عمده ستونزې چې اسلامي حاکمانو اسلامي سیاست په مخه نه ده بوله، او دویم دا چې دوی په خپل منځ کې په نفاق کې اخته شوي دي، او دریم دا چې دوی هغه اسلامي احکام په خپله ټولنه کې نه دي تطبیق کړي. که چېرته نن هم په د افغانستان کې اسلامي نظام حاکم شي، حدود جاری شي، اسلامي احکام چې څه غوښتنه او تقاضا کوي هغه پلي شي، زه په ضمانت درته وایم چې په افغانستان کې بغلا نه وي، په افغانستان کې به قتل و قتال نه وي، په افغانستان کې به فاحشهخانې نه وي. اوس دا ټوله هغه څه دي چې مسلمانانو یې دوی نه صرف نظر کړی ده. اسلام هو همغه دین ده چې جهالت یې ختم کو، اسلام هغه دین ده چې تورتمونه یې ختم کړل، اسلام هغه دین ده
ده چې جنگي پیړۍ باندې جوړلې، ولیکن نن چې بیرته اسلام کې په مسلمانانو کې د اسلام په نوم کوم قتل قتال روان ده، دا قتل قتال د اسلام د بدنامۍ د پوره یو دسیسه ده، د اسلام د بدنامۍ د پوره یو اوضاع خبره شوې ده. لیکن اسلام هر څوک چې مطالعه کوي یا مطالعه کړی ده، په قرآن کې هیڅ داسې الفاظ نشته چې هغې کې جنگ ته هڅونه وي، په قرآن کې هیڅ داسې الفاظ نشته چې په هغې کې د مسلمانانو د ذلت د پوره هڅونه وي، په قرآن کې هیڅ داسې الفاظ نشته چې هغه د انسانانو د وژنې د پوره هڅونه وي. لیکن نن چې انسانان وژنه کوي، د ستونزه په انسانانو او مسلمانانو کې دو، نه په قرآن او په اسلام کې. که چېرته تاسو په خپلو خبرو کې مسلم صاحب یادونه هم وکړه چې په اسلام هغه ډول چې لازمه ده مسلمانان په هغه ډول اعمال نه ترسره کوي. که موږ وګورو مسلمانان د لمونځ کوي، روژه نیسي، حج ته ځي، زکات ورکوي، نور نیک اعمال ترسره کوي، خو بیا هم ستونزو کې یو. اسلام کې په مسلمان باندې دوه شیان دي، یو ټولنیز ژوند ده، یو انفرادي ژوند ده. دا منو چې انفرادي ژوند نسبتا د ټولو انسانانو لکه اسلامي ده. لکه تا چې مخکې یادونه وکړه، دغه کوم د اسلام اساسات چې دي، چې هغه ایمان لرل دي، هغه د پیغمبر منل دي، هغه لمونځونه کول دي، هغه روژې نیول دي، هغه حج کول دي، زکات ادا کول دي، په دې شیانو کې نسبتا انفرادي مسلمانان ښه دي. ولیکن په ټولنیز ژوند کې اسلامي اصول مسلمانانو نه دي مراد کړي. تاسو وګورئ په دې ټول خوست کې ایمونږ وده د اسلام په اصولو نه ده، ایمونږ خطا مړی او دفن د اسلام د اصولو مطابق نه ده. قدم یو څه رواجي ده، لیکن هغه اسلامي طریقه چې کومه ده په هغې نه ده. ټولنیز ژوند مو د اسلام په خلاف ده، انفرادي ژوند مو نسبتا اسلامي ده. دا یو اړخ. دویم جواب د دې پوښتنې چې مثال یو څوک یې چې زه مسلمان یم ولیکن بیا هم په تکلیفونو کې یم، که چېرته د مسلمانۍ نه د تکلیفونو لپاره ته مسلمان شوی نو دا خبره بیا ته دروغ ځکه ده چې ابراهیم علیه السلام تر ټولو ښه مسلمان و، خو ډېر سخت عذابونه پر غلي دي. او دغسې نوح علیه السلام ډېر ښه مسلمان و، حتی د الله پیغمبر و، الله ته نږدې انسان و، هغه باندې څومره تکلیفونه راغلي. حضرت یعقوب علیه السلام نه ځینې امتحانات دي او ځینې مونږ خپل هغه مشکلات دي چې خپله ټولنه کې مونږ خپله پیدا کړي دي، لکه دغه اوسني کوم ستونزې چې دي، غلا ده او قتل ده، وژنې دي، داخلي جنګونه دي، داخلي اختلافات دي، د مونږ د خپلو ګاونډیانو نه په عذاب یو. کنی اسلام رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې والله چې مؤمن نه ده، والله مؤمن نه ده، والله مؤمن نه ده. صحابه کرام پوښتنه کوي یا رسول صلی الله علیه وسلم څوک مؤمن نه ده؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې هغه څوک مؤمن نه ده چې هغې نه خپل ګاونډي په ضرر کې وي، یعنې ګاونډي ته نه په امن کې نه وي، دا مؤمن نه ده. نن ایمونږ تاسو په دې خوست کې اسلامي ټولنه ده، مسلمانان اوسېږو، ایمونږ او تاسو نه خپل ګاونډیان مهاجر نه شول، ایمونږ او تاسو نه خپلو ګاونډیانو خپل کلی او جومات مسجد پرې نه ښودلو. ولیکن دا په دې معنا ده چې مونږ انفرادي مسلمان یو، خو اجتماعي مسلمان خو نه یو که نه. هغه اجتماعي اسلام چې اجتماعي کومه د اسلام تقاضا ده هغه مونږ نه ده پوره کړي. المسلم اخو المسلم، مسلمان د مسلمان ورور ده، ولیکن مونږ کوم مسلمان ته د ورورۍ په نظر کتلی دي؟ مونږ کوم ګاونډي ته د مسلمانۍ په نظر کتلی دي؟ که زه او ته خپل ورونو ته نن د آرام او راحت بسترې تیاروو، که داسې خپل ګاونډي ته هم د آرام او راحت ژوند اختیار کو، موت ته به ضرر ورسېږي. یو بل حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم شی چې د ځان دپاره خوښوئ هغه د بل مسلمان دپاره هم خوښ کوئ، کوم شی چې د ځان دپاره نه خوښوئ د بل مسلمان دپاره هم خوښوئ. لیکن موږ نن د ځان دپاره آرام او راحت خوښوو، خو د بل ګاونډي دپاره، د بل مسلمان ورور دپاره موږ ضرر مشکلات خپله نه جوړوو. نو دا مشکلات خو زه او ته جوړوو، په دې خو موږ چا مجبور کړي نه یو. په کوم ځای کې موږ ته الله یلی دی چې تاسو ګاونډي ته ضرر ورسوئ، په کوم ځای کې موږ ته الله یلی دی او اسلام موږ نه تقاضا کړی دی چې تاسو خپل ګاونډي سره ښه سلوک مه کوئ. حتی نبی علیه السلام ته یو مسلمان روغلو ورته وایي چې یا رسول صلی الله علیه وسلم ایمو مور مشرکه ده، ایمان یې نه در وړه، زه هغې ته صدقه ورکولی شم؟ نبی علیه السلام ته وفرمیل چې بالکل په دې کې تو دې پوره دوه اجر دي، یو د صله رحمۍ پلل یعنی دوستۍ پلل، هغه قرابت پلل، او دویم دې پوره تو دې پوره اجر په دې کې ده چې دا تو صدقه ده، یعنی هم د صدقې اجر ده هم د صله رحمۍ اجر ده. لیکن موږ نن د خپلو اجتماعي خلکو سره، د خپلو کلیوالو سره، د خپلو کوموالاو سره، د خپلو ژبې والا سره، د خپل سمت والا سره موږ مشکل نه جوړو. دا موږ مشکل دي، دا په اسلام کې نه دي. دا اسلام ماته وایي چې ته لمونځ وکړه، یعنی لکه په لمونځه کې ته د حرام نه مانې، په لمونځه کې ته د غلط نظر نه مانې، په لمونځه کې د غلط اورېدلو نه مانې. د لمونځ دې دپاره تو ته درس درکوي چې په ټولنیز ژوند کې، په کلیوالي ژوند کې، په کورني ژوند کې ته باید داسې د بدو خبرو نه، د بدو کورونو نه خپل لاسونه، خپل خپې، خپل غوږونه، خپل سترګې په امان کې وساتې.
دوی دریم مونږ ته اسلام دې حکم کړی چې تاسو زکات هو مونږ تقاضام دا چې اسلام په مونږ ته د پوک ملک حلال ملک د زکات ادا کولو حکم کړی دا چې په کوم طریقه وګټه په حلال طریقه وګټه پیغه کې به زکات ورکوي لیکن د 400 په پلور کې د پیرو پلور کې د شرابو پیرو پلور کې د پودرو په پیرو پلور کې چې دا خپل حرام اموال دي دې په تجارت کې مونږ باندې زکات نشته نن مونږ مسلمانان شراب او پودر نه خرڅو نن موږ مسلمانان 400 اپی نه خرڅو نن موږ مسلمان د خپل مسلمان معاشره ته دغه زهرجن مواد نه راوړو دا چې موږ هم دغه مواد راوړو د اسلام ضد دي د مسلمانانو ټولنې ضد دي نو دا مسلمانان کوي نو دا موږ بل چا نه ګیلا باید ونه کو د اسلام نه ګیلا ونه کو دا د موږ د خپل مسلمانانو ستونزه ده چې باید په خپل منځ کې حل او فصل کو. ډیره مننه. مسلم صاحب الله تعالی په خپل په قرآن شریف کې فرمایلی دي چې ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر یعنی دا غلمونز تاسې د ناروا او د ګمراهۍ د کارونو راګرځوي مګر موږ چې ګورو اکثریت ځوانان په همدغه ناروا او د ګمراهۍ په کارونو کې مشغول دي بوخت دي سره د دې چې دغه ټول ځوانان لمونځونه هم کوي ستونزه لمونځ کې ده او که په ځوانانو کې بشکه ډیره ښکلې پوښتنه ده الله تعالی قرآن کې واضح آیات ده ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر الله جل جلاله فرمایي چې بشکه لمونځ منې کوونکی ده د فاحش او نارواو کارونو نه خو دلته څوک منې کوي نه اوس راځو نبی علیه الصلاة والسلام ته یو کس راغله او ته یا رسول صلی الله علیه وسلم پلونکای لمونځ کوي خو زنا هم کوي پلونکای مونځ کوي غلا هم کوي پلونکای مونځ کوي دروغ هم کوي نبی علیه الصلاة والسلام ته فرمایل چې زر ده چې دغه انسان بو د لمونځ دغه کارونو نه منع کی یعنی زر ده چې دغه کارونو منع کی یو خدا چې لمونځ بشکه د الله خبره ده الله خبره دروغ کېدای نشي نو الله جل جلاله چې څه فرمایلی دي سمې فرمایلی دي چې مونږ به د لمونځ په وجه د غلطو کارونو منع کیږو خو ستونزه دلته دغه ده چې مونږ لمونځونه نه دی وروره مونږ لمونځ کوو په سلو کې 80% مونږ پښتانه ورونه مونږ دغه عجم ورونه په سلو کې 80% د لمونځ په ترجمه او په معنا او په مفهوم نه پیږي چې زه څه وایم فرض واجب سنت مستحب د غلمنځه کومه طریقه چې دغه نه د ورته یاده تاسو یو څروي وکئ تاسو یو پښتنه وکئ تاسو یو څروي داسې واضح وکئ مسلمانانو ورونو نه په جماعت کې په مسجد کې نه پښتنه وکئ چې هغه په منځ باندې ولاړ د سلام وګرځول تور ته و چې وروره ته د اتحیات لله والصلوات والطیبات او الفاظ ویل په منځ کې د څه معنا لري نه شي پیدا نو یو څوک چې په دې نه پیږي چې زه څه وایم نو دای به د غلطو کارونو څه پیمانی شي چې یو څوک په دې نه پیږي چې د غزه په رکوع کې هم د رکوع فرض ده واجب ده سنت ده مستحب ده نو ته څه فکر کې چې د لمونځ په څه څه نه چور کې یمونګ لمونځ اوس عادت ګرځیدلې ده یمونګ لمونځ اوس یو رواج ګرځیدلې ده په رواجي لمونځ باندې نورو ته خپل فکر وکړه چې تا ته په لمونځ کې د رکعتو شمیر نه معلومیږي نو د لمونځ ته نجات صدر کې ته خو یې چاته ولاړې چې هغه ورالورا ذات ده هغه اسومت ذات ده هغه هیڅ ته محتاج نه ده زما او ستا عبادت ته محتاج نه ده نو موږ نه صحیح لمونځ وړي الله تعالی فرمایي الفاظ هم داسې دي په قرآن کې موږ ته واضح یو پیغام الله را لګیلی ده چې ان دین عند الله الاسلام د الله فنز غوره دین اسلام ده او بل ځکه به فرمایي یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه الله تعالی فرمایي چې کسونو تاسو ایمان وروړه ده یعنی ما او ته چې زه ته مسلمان یو مسجد ته ځو نو ما او ته چې تاسو پر دین اسلام کې داخل شئ یعنی په دې معنی چې تاسو په کامله منل منځ کوونکې جوړ شئ په کامله منل د منځ کوم اساس چې دا کوم رکنونه چې دي کوم واجب دي کوم فرایض دي اغاز دا کوي په کامله منل د الله تقاضا دی موږ نه کوم داسې جوړ شو موږ ته دا مثالونه شته صحابه کرام په واقع زخمونه کې شوی دي خطا اوس په صحابه کې خخ شوی دي منځ په وخت کې تنه استل شوی دي دغه لوی کارونه د منځ په وجه بغونه په خړو کړی دي د اسمنونو نظام کې تغییر پر وستره د په منځ باندې د زمکو په نظام کې تغییر وستره د په منځ باندې نو اغل منځونو کې مونږ منځونه هغه شانت جوړ شي هغه الله دا هغه دین دا هغه منځونه دي هم نه یو هغه یمونګه کې دا هغه نه ده یمونګه مان هغه نه ده. ډیره مننه. مسلم صاحب د وروستۍ پوښتنې په توګه انسان د دنیوي او اخروي ژوند د کامیابۍ لپاره یوازې د انسان لپاره همدغه کلمه بس نه کوي چې دا کلمه ووایي او مسلمان شي او که په دغه لاره کې باید نور هم داسې اعمال ترسره کړي او ضروري دي تر څو په همغه اساس دی د کامیابۍ لوړو پړاوي ته ورسیږي. د الله جل جلاله یمونږ نه بندګي غواړي لا اله الا الله محمد رسول الله په انسان کې په ټول ژوند کې یو ویل د دې فرض دی. دویم فرض د دې کلمې دا دی چې ته به دې کلمې لاندې ژوندۍ تیروي
د کلمې خپل هغه بندګۍ احساس معلوم دي، خصایص معلوم دي. د کلمې خصایص دا دي چې ته چې کله دا کلمه وویله د الله بندګي دی ومنله، د الله اطاعت دې په ځان لازم کو، نو ته به د الله جل جلاله ټولو احکاماتو پابندي کوي او د نواهیو نه به منع کوي. الله تعالی فرمایي ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر. الله تعالی فرمایي چې تاسو کې یوه ډله داسې ضروري ده چې هغه د خیر طرف تر بلنه کوي، عبادو نه منع کوي. دا حالت کامیاب دي. لیکن مونږ خپل هم خلک بدو ته معرفي کوو، لګوي او مونږ خپل هم بد کارونه کوو. د دې الله غوښتنه نه ده، د الله تقاضا نه ده. الله تقاضا دا ده چې تاسو د خیر طرف ته بلنه کوئ، او د الله جل جلاله غوښتنه هم دغه ده چې تاسو لمونځونه کوئ، تاسو روژې نیسئ، تاسو زکاتونه ورکوئ، تاسو مسلمان سره ښه اخلاق کوئ، تاسو مسلمانانو ته خیر رسوئ. پیغمبر اسلام فرمایي خیر الناس من ينفع الناس، تاسو کې بهترین انسان هغه څوک دی چې خلکو ته خیر ورسیږي. نو د الله جل جلاله یوازې د کلمې الفاظ نه غواړي، د کلمې حقیقت غواړي. د کلمې حقیقت دا ده چې ته به مسلمان اوسېږي. مسلمان ته وایي. مسلمان چا ته وایي؟ مسلمان صحابه کرامو، مسلمان تابعینو، مسلمان تابعینو، مسلمان په دې اوس ټولنه کې شته چې هیڅ ته خیر نه ده، شر نه ده رسېدلی، خیر نه بغیر. نو موږ باید خلکو ته خیر ورسوو، موږ باید ټولنې ته خیر ورسوو. مسلمان د خیر امت ده، خیر امت اخرجت للناس، تاسو بهترین امت یې، خیر امت یې. نو موږ چې کله د خیر امت یو کلمه صرف الفاظو باندې کفار هم وایي، په کاغذ باندې هم وایي، په ډېرو ځایو کې هم وایي، نو صرف د الفاظو په ویلو سره صحیح ده. مسلمانېږي څنګه؟ په اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. هم به د ژبې اقرار کوي د زړه نه، او هم به د تصدیق د زړه کوي چې دا تصدیق د زړه ته دا حقیقت د کلمې ده. نو حقیقت د کلمې سره انسان مسلمانېږي، په الفاظ سره سړی نه مسلمانېږي. الفاظ خو ډېرو د نبي علیه السلام په وخت کې ډېرو مشرکینو ویلي دي، او حتی فرعون په د غر کېدلو په وخت کې چې زه د موسی او د هارون رب منم، لیکن الله په وته چې په دا خله کې خړې ور کوي، زکات د زړه نه یي، د نجات دی پورې یي. لیکن مونږ نن صرف د اسلام نه یو ډال جوړ کړی دا، د ځون حفاظت پکو، د ځون ساتنه پکو، ګټه پکو. او اسلام د ګټ دین نه ده چې ته ګټه پوکې. اسلام کې به ته ځون نه مصرف کوي، ځون نه به خلکو ته خیر رسوي. ته چې چاته خیر رسوي اکرن به څو پیسې مصرفوي، خپل وخت به مصرفوي، خپل ژوند به مصرفوي. نو دې پورا اسلام صرف د کلمې ویلو حکم ته نه کوي چې کلمه دی ویل نور مزه کوا، نور خواهشات پورا کوا، نور مسلمانانو ته ضرر رسونه. ای کلمې تقاضا او غوښتنه ده چې کله تا ویل چې لا اله الا الله محمد رسول الله، نو ته به لا اله الا الله محمد رسول الله نو وروسته صحیح اتباع د کلمې کوي، حقیقت د کلمې ته به ځون رسوي. اسلام د اقتصاد دین هم ده. اسلام یوازې د آخرت دین نه ده. اسلام یوازې د عبادتو دین نه ده. اسلام هم اقتصادي دین ده، اقتصادي پیاوړتیا لري. دغه شرکت مسایل په غلا کې د لاس قتل کولو مسله چېرته الله په کار لګېلې ده، خو دې دپاره چې د بل مسلمان د مول حفاظت وکړي. او دغه سره کم ته الله پاک مونږ ته د کور کولو توان ورکړی ده. الله پاک مونږ ته چې تاسو تجارت وکړئ. نبی علیه السلام فرمایي چې د امت رزق چې ده دا 9 حصې په تجارت کې ده. یعنی د تجارت کولو ترغیب مونږ ته لار وکړی ده. هغه څوک چې حلال تجارت کوي دې ورځ په عبادت کې ده، او حلال رزق کټل دا بهترین عبادت ده. لیکن مونږ طریقې غلطي کړې دي. نور اسلام د هم د آخرت د جوړولو دین ده، هم د دنیا د جوړولو دین ده. صحابه کرام وکسي، صحابه کرام چې کله صحیح مسلمانان جوړ شول څومره په غربت کې وو، خو اخر وخت دا سره راغلو چې د زکات اخیستلو سړی نه پکې پیدا کېدو چې زکات اخیستلای و، هم آخرت جوړ شو. او دومره غنیمتونه به ترتلل چې دوی به چې مونږ ته داسې نه چې دغه جهادونو او دغه تکلیفونو بدلاله مونږ ته په دنیا کې روکړی نه وي. نو اسلام هم اقتصادي نظام لري، هم ټولنیز نظام لري، هم اخروی د جوړېدو نظام لري. اسلام هم معتدل دین ده، د عدل دین ده. هغه د غربت نه انسان روبسي. اوس مونږ ته الله پاک د زکات حکم هم د پوره کړل چې په ټولنه کې غریب ورک شي. د دواړه لري، یو په سیاسي لحاظ یو په اسلامي لحاظ. او اسلامي لحاظ نه خو دې وتل الله ته رجوع کول دي چې مسلمان الله ته متوجه شي، الله نه د خپل ژوند د جوړېدو غوښتنه وکړي او دوی خپل هم په ځان کې تغییر ولي. الله پاک فرمایي ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم. الله پاک تر هغه وخت پر دی وکوم حالات نه بدلوي چې دوی په خپل د ځون حالات بدل کړي نه وي. کغه د تبعی په لوري دي، کغه د نجات په لوري دي. مونږ باید د تبعی لوري نه وسره وګرځو، د نجات په طرف الله ته وګرځو. خپل المنځونه صحیح کو، د المنځونه مخکې باید مونږ خپل هغه خوړل صفا کو، حلال عبادت لوسته وروړو، حلال رزق لوسته وروړو، ترڅو مونږ عبادتونه الله قبول کړي. نه مونږ رزق اکثره 95%
سره په حرام طریقه ده. نو چې تر څو پر په حرام په هټه کې ویلا په کې مونږ عبادت مونږ دعاګانې نه قبلوي، نو د دې پورا چې اولین باید مونږ خپل رزق حلال کو، او دویم دا چې مسلمانانو سره سلوک وکړو، رویه وکړو، او دریم دا چې په سیاسي لحاظ مونږ روابط باید په سیاسي لحاظ د اسلام د چتر لونتي وي، او په اسلامي سیاست مخ ته لوړ شو چې هم به د بدبختیو نه وګرځو او هم په کفارو باندې مونږ مسلط وګرځو. ډیره زیاته مننه مسلم صاحب. تاسو نام مننه چې زما خبرې مو واخیستې او درنو اوریدونکو سره مشارکې کړې. قدرمن اوریدونکو، په دې هیله چې تاسو خبرونه اوریدلې وي او د مسلم صاحب خبرې مو اوریدلې وي، او تاسو به هغه پوښتنه چې د خبرونې په سر کې مونږ کړې وه چې اسلام د سولې دین دی خو ولې مسلمانان په ستونزو کې دي، ستاسو لپاره به دغه پوښتنه حل شوې وي. مسلم صاحب هم په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې اسلام په رښتیني ډول د امن دین دی، اسلام په واقعیت سره د سولې دین دی، اسلام په واقعیت سره د امن دین دی، د کامیابی او د خوشحالۍ دین دی. خو دلته په هغه ډول چې اسلام دی مونږ نه دی تعبیر کړی، هغه ډول چې اسلام دی مونږ هغه ډول عمل نه دی ترسره کړي. مثال وایو، مثلا که یو چاته مونږ ووایو چې ته په دغه لار کولی شي چې د کابل تر ښاره ورسیږي، مګر دوی په یوه بله لاره باندې ځي چې هغه یا همغه لار ننګرهار ته تللی ده، نو معلومه خبره ده چې دوی په دغه لار به ننګرهار ته ورسیږي نه کابل ته، ځکه هغه لار چې د کابل ده همغه لار د پریښي او د ننګرهار لارې خپله کړې ده. نو دلته اسلام هم مونږ ته چې کومه د کامیابی د ښېرازۍ او د امن لارې ښودلې ده په مغه باندې نه ځو او مزل نه پرې کوو، او که بیا مزل پرې کوو هغه ډول یې نه پرې کوو په کومه ډول چې مونږ ته الله تعالی ښودلې ده، په کومه ډول چې مونږ ته شریعت ښودلې ده. مثلا ټول ځوانان لمونځونه کوي، خو د لمونځ سره سره دوی په ناروا او په ګناهونو د ګمراهۍ په کارونو کې هم اخته دي. خو هلته الله تعالی ویلي دی چې لمونځ ستاسې د ناروا او د ګمراهۍ کارونو نه منع کوي. نو دلته اوس په دې لاره دوی مزل کوي، خو هغه ډول مزل نه کوي کوم ډول چې الله تعالی ښودلی دی. یعنې دوی لمونځونه کوي خو هغه ډول چې لمونځ دی په هغه ډول یې نه ترسره کوي. نو الله تعالی په هغه وخت کې ته هغه وعده خپله رښتینې کوي په هغه د ټولو اصولو مطابق چې ترسره کوي، او څه ډول چې ده ښودلی ده په هغه لار په هغه ډول عمل ترسره کوي. نو لمونځ به لومړی مونږ او تاسو مطالعه کوو چې د لمونځ کول په کوم ډول صحیح دي، په کوم ډول نه دي صحیح، او په همغه طریقه به یې کوو په کوم ډول چې الله تعالی او د الله تعالی رسول ښودلی دی. هغې نه وروسته به دغه لمونځ خود به خود 100% مونږ د ناروا او د ګمراهۍ کارونو نه منع کوي. په همدې هیله پاتې کیږو. د دې ونې خپرونه ما نور غفور زهیر درته وړاندې کړه، په دې هیله چې تاسو به اورېدلي وي او یو څه به مو ترې زده کړي. تر بیا د خدای په امان.